د یو وخت خبره ده په یو وړوکي کلي کې د ندیم په نوم یو ډیر غریب سړی اوسېده. د ندیم ټول دولت د هغه د خټو یو کور او د برونو په نوم یو وفادار سپی و. هر سحر به هغه په ستړو خپو ځنګل ته روانېده او ټوله ورځ به یې د ونو څانګې پرې کولې، بیا به یې ګېډې کولې او بازار ته به یې وړلې. خلته به په ډیر لږ قیمت خرڅولې او په هغه پیسو به یې په سخته سره د یو وخت ډوډۍ او لږ څه اخیستل. یسویه نن په وخت راشه چې ما شاپینګ لبوزي. ښځې ښه درته پته لګي چې زما کار خراب دی او ته د شاپینګ مول نه وړې. خیر دی لږه ګزاره کوه. که ستا کار خراب دی او که سم، خو ما له بره پیدا کړې چې د هر ځایه وي. د ندیم ښځه جمیله ښایسته ضرور وه، خو ژبه یې لکه د تورې تیره وه. هغه د غربته ډیره تنګه شوې وه او خپل خاوند یې یو ناکامه او بدقسمته سړی ګڼلو. تل به یې پرې طنز کو او د ندیم سپکایي به یې کو. په هغه ماښام ډیر زورور باران وورېده. ندیم لوند ستړی په لاسونو کې د لرګو ګېډۍ راوړه او کور ته راورسېده. خو چې د کور دروازې ته ورسېد، هغه منظر چې ولیده زړه یې ټوټې ټوټې شو. جمیله ډېره غوسه وه او په قهرجن اواز یې چیغې کړې: د دې کوره وځه بدمخې سړیه، نور ستا هېڅ ضرورت نشته ماته، خپل کار کوه. جمیلې ته خو په هوش کې یې که نه؟ که زه لاړ شم نو چېرته به ځم؟ زما نور څوک دی په دې دنیا کې؟ چېرته چې دې زړه غواړي هلته لاړ شه. د خپل سپي برونو سره اوسېږه، هغه حسیف هم د کانه زیات د کار دی. دا خبره چې ندیم واورېدله، د ندیم سترګې د اوښکو نه ډکې شوې. هغه اوس صرف د لرګو بوج نه بلکې د زړه یو دروند بوج اوچت کړو او په خاموشۍ کې روان شو. برونو خاموشه هغه پسې شاته روان و، لکه ته چې د خپل مالک د مات زړه درد محسوس کړی وي. کله چې د کلي اخري سر ته ورسېدل، ندیم د یو زړې بیرې ونې لاندې کېناستو، سترګې یې اسمان ته پورته کړې. یا الله، زما سره صرف دا یو وفادار سپی پاتې دی او ته مې صرف سهاره یې، ته مې مه پرېږده. همدلته د یوې داسې کیسې شروع وشوه چې نه جمیلې تصور کولی شو او نه په خپله ندیم. شپه راغله، ندیم همغه د ونې لاندې ناست او برونو یې په غېږ کې سر ایښی او ورته یې ډاډ ورکو. کله چې تیاره او یخني زیاته شوه، ندیم پاڅېده او د ځنګل یو طرف ته لاړو چېرته چې هیڅ انسان نه اوسېده. هلته ورته یو زوړ وران او ویجاړ کنډر ښکاره شو. ندیم ورننوته، یو څو اوچ لرګي یې راټول کړل او اور یې بل کړو چې د بدن یخني کمه شي. بیا په ځمکه د برونو سره وغځېد. غربت به ما نور څه مات کړي؟ برونو، کله چې ته راسره یې، ته د زرو انسانانو نه زیات رښتونی یې. نیمه شپه وه چې اچانک برونو غفل شروع کړل. ندیم وارخطا شو. څه خبره ده برونو؟ ځنګلي ځناور راغلی دی څه؟ برونو د خپلو فنجو سره ځمکه کنېدل شروع کړل. ندیم اور لګولي یو لرګي راواخیسته او هلته یې رڼا واچوله. ځمکه ښکته شوې وه لکه کلونو مخکې چې چا څه شي پکې پټ کړي وي. دواړو کنده کنېدل شروع کړل. لږه شېبه وروستو د ندیم لاسونه د کلک لرګي په شان یو څیز سره ولګېدل. یا الله، دا خو د صندوق سر ښکاري. کله چې نوره خاوره یې لرې کړه، یو زوړ صندوق راښکاره شو چې د اوسپنې پټې ترې ته وې. صندوق ډېر زوړ و چې په غاړو یې خاوره انښتې وه. ندیم په رپېدلو لاسونو د صندوق زنګ وهلې تالې ماتولو کوشش وکړو. په اول ځل خو تاله ماته نه شوه، خو چې یې په تیږه مضبوط ګزار ورکړو، تاله ماته شوه. ندیم د صندوق سر پورته کړو او همغه شېبه یې سترګې وځلېدې. صندوق د سرو زرو سکو، قیمتي اشرفو، درنو ښارونو او د زوړ وخت د قیمتي جواهرات نه ډکو. دا خوب دی که الله زما دعا واورېدله. هغه په ګونډو کېناستو، سترګې یې د اوښکو ډکې شوې.
د همغې شپې نه د ندیم قسمت را بیدار شو. ندیم چې هیڅ نه و اوس دومره دولتمند شو چې دنیا ورته سلام کو. بله ورځ د لمر د راختو سره ندیم راویښ شو. د شپې بیقراري لا د هغه په سترګو کې وه. خزانه یې ښه وکتله، بیا یې اوږده ساه واخیسته. دا مال چې څومره پټ وساتم خو دومره به ښه وي. هغه صندوق بیا بند کړو، خاوره یې پرې واچوله، صرف لږې درخمې یې جیب ته واچولي او بازار ته روان شو. د کلي وړوکي بازار نن د هر وخت نه زیات ښکلی ښکارېده. د مسالو خوشبو او د خلکو ګڼه ګوڼه ندیم د ځان او برونو دپاره ډوډۍ، شوده، لږ وچه میوه او راشن واخیسته. بیا یې واپسي دپاره داسې لار ونیوله چې څوک پرې خبر نشي. هره شپه به ندیم د خزانې نه سره زر رایستل څومره چې ضرورت به و. مال به یې اخیستو او هغه به یې خرڅ کو په بازار کې او ورو ورو په تجارت پوه شو. څه وخت وروستو یې د بازار په یوه کونه کې یو وړوکي دوکان کولاو کړو. هغه به نه وزن کمولو او نه به یې زیاتې پیسې اخیستې. خلکو به صرف مال نه بلکې د هغه ایمانداري او موسکا اخیسته. خلکو به ویل هغه سړی چې په کندر کې اوسیږي د هغه دوکان کې برکت دی. د ندیم په مخ اوس د پخوا ستړیوالی نه و بلکې یو عجیبه نور و، لکه چا چې ورته د زړه نه دعا کړې وي. خو ندیم اوس هم په همغه زوړ کندر کې اوسېدو. د شپې به د برونو سره کېناستو او موسکا به یې کوله. زما ملګري خلک نه پوهېږي چې د کلي د ټولو شتمن سړی د خټو په یو کندر کې د سپي سره ډوډۍ تقسیموي. کله چې دولت زړه ته لاړ شي انسان بیکاره کېږي او زه داسې نه غواړم چې داسې شم. ورځې تېرېدې، ایماندارۍ ندیم اوچت کړو او برکت د هغه د دروازې لاره وپېژندله. ندیم په مزه مزه غټ سټور کولاو کو. څه وخت بعد اخر کار ندیم یو ډېر غټ تاجر جوړ شو او د کلي ټول خلک ندیم ته حیران وو چې څنګه یو غریب سړی دې مقام ته ورسېده. ندیم اوس کلي کې د ټولو مالدار کسو، خو هغه اوس هم هغه زړې کپړې اچولې وې. ځینې خلک به د ندیم په ترقۍ خوشحالېدل، ځینې به سوځېدل، خو ټول حیران وو. په دې ټولو کې یوې ښځې هره شپه به د ندیم ترقۍ ته کتل چې هغه جمیله وه. هماغه ښځه چې ندیم یې د کوره ایستلی و. اوس تعلق ختم شوی او پیمانی د هغې په سترګو کې د سوځېدونکي سکرو په شان وه. د نورو ښځو نه به یې پوښتنه کوله، دا همغه نګیم دی چې لرګي به یې هرڅوک. جواب به یې اورېدو او الله حالات بدلی. اوس هغه یو ایماندار تاجر دی. هره شپه به د جمیلې په زړه کې خاموشي ښکته کېده. کاش چې ما هغه پیژندلی وي. یوه شپه چې ندیم دعا ختمه کړې وه او د یو کتاب پاڼې یې اړولې، اچانک د دروازې ټک ټک اواز وشو. برونو سمدستي هوښیار شو. ندیم دروازه کولاو کړه. بهر جمیله ولاړه وه، سترګې یې د شرمه ښکته کړې وې. السلام علیکم ندیم. وعلیکم السلام. په دې وخت کې دلته ولې راغلی یې؟ د بهنې دپاره ما ته ونه پیژندي. چې مې کړي دي ډېر ظلم مې کړی دی. اوس پوه شوم چې د انسان قیمت په پیسو نه بلکې په زړه کې وي. ندیم غوښتل هغه دننه راولي، خو د زړه درد نه پاتې و. که زړه مات هم کړي زخم نه یې پرېږدي. وخت ښیي چې څوک خپل وي او څوک ازمایش. برونو د وفادارۍ سره جمیلې ته په شک کتل. هغه لږه شېبه ودرېده، بیا واپس لاړه. بله ورځ ندیم بهر راووته. حیران شو. جمیلې د کندر مخې ته جارو وهله، سامان یې سمولو لکه خپل تیر وخت چې پاکوي. ما خو تا ته څه نه دي ویلي، دا ولې کوي؟ هغې سر پورته کړو، سترګو کې یې رښتیا وه. که د پیسو دپاره راغلی یې نو واپس لاړه شه، خو که هغه سړی لټئ چې یو وخت د ورسره مینه وه نو دروازه خلاصه ده او زړه هم خلاص دی. د جمیلې سترګې د اوښکو ډکې شوې، سر یې ټیټ کړو. قسم دې زه هم هغه ندیم ته راغلی یم.
ما ته هغه وختونه پیژندلی. تا راته وښودل چې د انسان قیمت په جامو کې نه بلکې په زړه کې وي. ندیم د هغې لاس ونیو. نو راځه نوي شروعات به وکړو. که کندر وړوکي هم وي او چې دوه رښتینې زړونه وي هغه محل ګرځي. همغه شیبه برونو د دواړو شاوخوا تروپونه وهل لکه هغه هم د دوی نوي ژوند ته دعا ورکړي.